ځینې کسان چې د واده په څلورمه پنځمه میاشت باندې مسافر شي او بیا په کلونو باندې بهر وي، نو د هغوی په کور کې کوم نقصانات پېښېدلی شي، د هغوی مېرمنې چې دي په کومو غلطو ناروا کارونو باندې اخته کېږي، خپل شوق څنګه د شپې پوره کوي. ډېر مهم معلومات دي، شاید چې ډېر کسان ما سره متفق نه وي، خو دا ویډیو ضرور وګورئ، تاسو به د ډېر داسې نوو معلوماتو او پټو رازونو نه خبر شئ. دوستانو، کله هم چې یو ښځه واده شوې نه وي، نو هغه په دې کارونو باندې نه پوهېږي چې کوروالی کول یا نورو دې قصو باندې نه پوهېږي. خو چې کله واده وشي او هغه خپل خاوند سره ملاپ وکړي، نو هغه د دې هر څه نه خبره شي. بیا ځینې خلک داسې وي چې د هغوی واده 2 یا 3 یا 4 زیات نه زیات 15 میاشتې وشي او بیا ځي بهر ملک ته مسافرۍ له مسافرۍ کې بیا هغوی په کلونو باندې پراته وي یا ورته موقع نه برابرېږي چې خپل وطن خپل کور کلي ته راشي. نو په دغه دوران کې ځینې ښځې چې دي ټولې نه، خو ځینې ښځې هغوی غلط قدم اوچتوي، غلطو لارو باندې سر کېږي او هغه لارې اختیاروي چې هغه اسلام کې هم حرامې دي، منې دي، او پښتو هم د هغه خبرو اجازت نه ورکوي. یعنې پردو سړو سره لاره جوړول، ترور زامنو سره، ماما زامنو سره یا پردو دکاندارانو سره ګپ شپ جوړول، لاره جوړول. ځینې ښځې بیا دغسې قدم اوچتوي او یا د نیمې شپې موبایلونو باندې پردو هلکانو پردو سړو سره خبرې کوي، چې داسې واقعیت به تاسو هم ډېر اورېدلي وي. ځینې ښځې پکې طلاقې هم شولې، کورونه یې برباد شول او بیا وروسته په دې هر څه باندې پوه شي چې موږ غلط کار کولو چې پردو خلکو سره رابطې ساتلې. خو هغه خلک چې هغوی دغسې په کلونو مسافران وي، نو په دې کې یو لوی ګناه د دغه خلکو هم ده، ځکه چې ښځه انسان واده کړي نو کم از کم 15 کالو پورې خو په وطن باندې پاتې کېدل پکار. بیا چې یو څو بچي پیدا شي، هغې نه بس بیا که بهر ملک ته ځي نو ښه خبره ده. دویم دا چې نن سبا خو زیات داسې هم دي چې د اکثره خلکو وس دس نه کېږي واده کوي، نو داسې هم نه دي کول پکار، ځکه چې نن سبا وخت ډېر سخت دی. باید چې ځان ته سړی کاروبار روان کړي او د هغه په کور کې هم سیسټم ټیک وي چې یو څو کاله په خیر سره تېرېدلی شي، نو بیا دې واده وکړي. امید لرم تاسو به زما د خبرو سره متفق یې. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.